په کندهار ولایت کې د 03 قطعې تازه میړانه او اتلولي د کندهار ښار اتمې او 13مې ناحیو په مربوطاتو کې 13 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي امنیت 03 قطعې ځانګړو ځواکونو د مرکز څخه د کندهار ولایت د ښار د 13مې ناحیې مربوط سیمو کې سره غونډۍ، سادات کلی او نورو ساحو کې د ترهګرو په دقیقو موقعیتونو باندې د ډیسي توپ انداختونه ترسره کړي دي، چې په نتیجه کې څلور طالب ترهګر نور محمد مشهور په ایوب، جان محمد مشهور په نور احمد محمد مشهور په سیار او یو بل نامعلوم ترهګر طالب وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي هم دي. او همداراز تېره شپه شاوخوا 10 بجې وسلوالو طالبانو د کندهار ښار اتمې ناحیې اړوند د محبس د شاوخوا په امنیتي پوستو باندې ډله ییزې حملې ترسره کړې، چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت مقاومت سره مخ شول. دفاعي او امنیتي ځواکونو د ځوابي انداختونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو 15 ترهګر وژل، چې نومونه عبارت دي له نعمت الله مشهور په موټروان، بایزید مشهور په جنید، محمد عوض مشهور په سادات، نادری مشهور په برکت او اکمل وژل شوی دی او دوه تنه نورې مرګونې ټپیان شوي دي. بلخوا طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې کیپټان علي حسن د کندهار ولایت د طالبانو د نظامي کمیسیون غړی و، چې د جګړې رهبري یې ترسره کوله. نوموړی څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو برید کې مرګونې ټپي شوی و، خو طالبانو پر وخت پاکستان ته اړولی دی. که څه هم یاد کیپټان ژغورل شوی، خو د تل لپاره یې یوه پښه له لاسه ورکړله. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.